په تیمم کې ټول څو فرض دي او څو پکې سنت دي او تیمم څنګه کول شي. ګران کتونکو په دغه ننني کلیپ کې تاسو ما سره دا وپېژنئ چې تیمم کې څو فرض دي څو سنت دي او تیمم څنګه کولی شي. دا ډېره زیاته مهمه او ضروري مسله ده. ګران کتونکو په تیمم کې بهار شریعت را نقل کړي چې 3 فرایض دي. یعنی په تیمم کې اولنی نمبر چې کوم فرض دی نیت کول دي. ته چې کله تیمم کوي نو هغې لپاره وستا دغه اراده په زړه کې موجود وي، دغه نیت په زړه کې موجود وي چې زه دغه تیمم دې لپاره کوم چې ما نجاست لرې شي. او دویم نمبر چې کوم فرض دی په دغه تیمم کې مکمل مخ باندې مسح کول دي. یعنی مکمل مخ چې دی هغه مګل دی او هغه چې دی مسح کول دي. دویم نمبر چې کوم فرض دی دواړه لاسونه سره د سنګلو مسح کول په تیمم کې دا فرض دي. یعنی ټوټل په تیمم کې 3 فرایض دي. او د دې نه سوا بهار شریعت چې کوم سنت نقل کړي دي په هغې کې بهار شریعت چې دی ټوټل 10 سنت نقل کړي دي. اول نمبر سنت په دغه تیمم کې بسم الله ویل دي. یعنی چې کله ته تیمم کوي نو تیمم نه مخکې ته بسم الله وایې، دغه بسم الله ویل دا سنت دي. دویم نمبر چې کوم فرض دی لاسونه په ځمکه باندې وهل دي. مطلب دا چې دواړه لاسونه په ځمکه باندې کېږدي یا چې په کوم څیز باندې ته تیمم کوي په هغه څیز باندې کېښودل، یعنی داسې کېښودل دا په تیمم کې سنت دي. او دریم نمبر په تیمم کې چې کله ته ځمکې ته لاسونه وړي یا مخ باندې چې مسح کوي نو دغه لاسونو ګوتې چې کومې دي دا به چې دی معمولي داسې کلاو ساتي، یعنی داسې بندې به نه ساتي. دغه ګوتې کلاو ساتل دا په تیمم کې سنت دي. او څلورم نمبر سنت په تیمم کې دا چې کله ته په ځمکه باندې ضرب وهي، مطلب دا چې ځمکه باندې لاسونه کېږدي او دغه لاس پورې که خاوره نښتې وي که نه وي نښتې، په دغه دواړو صورتونو کې سنت دا دي چې دغه دواړو لاسونو چې کومې دغه کټې ګوتې دي دغه دواړو کټې ګوتې داسې وهل او داسې کول په تیمم کې دا سنت. او پنځم نمبر سنت دا دی چې کله ته ځمکه باندې لاسونه کېږدي یا په کوم څیز باندې ته تیمم کوي دغه لاسونه د کېښودل دغه لاسونه راواپس کول دا سنت دي. او شپږم نمبر سنت دا دی چې اول مخ باندې مسح کول دي. یعنی چې ته تیمم کوي چې کوم فرایض په تیمم کې دي چې یعنی مخ مسح کول دي او لاسونه مسح کول دي، خو سنت دا دی چې اول چې مخ مسح کا او دویم نمبر چې لاسونه مسح کا. اوم نمبر سنت دا دی چې دواړه لاسونه چې کله مسح کوي نو داسې نه چې ته دغه یو لاس مسح کوي هغې نه وروسته تا ته کال راشي، ته خبرې کوي یا چا سره همداسې په گفتګو کې ته مصروف شي، نه پی در پی یعنی پرله پسې دغه دواړه لاسونه مسح کول دا په تیمم کې سنت دي. او اتم نمبر سنت دا دی چې اول ښی لاس مسح کا او بیا چې دی ګس لاس مسح کا، دا په تیمم کې سنت دي. او نهم نمبر د ګیرې خلال کول، یعنی د ګیرې خلال کول په تیمم کې سنت دي. او لسم نمبر سنت د خپلو ګوتو خلال کول، خو په هغه صورت کې چې کله دغه ګوتو ته ګرد رسېدلی وي او که ګرد نه وي رسېدلی نو په دغه صورت کې دا لازم دي چې ته به خامخا لازما چې دی د ګوتو خلال کوي. او خلال طریقه هم دغه دو چې دغه لاس ګوتې په دغه لاس ګوتو کې داسې ورکړي او داسې مکمل خلال وکړه چې دواړو ګوتو دغه بندونو ته چې دی هغه مسح ورسېږي. ګران کتونکو دا په تیمم کې 3 فرایض او 10 سنت ما تاسو ته بیان کړل. او طریقې هم دغه چې نیت دې وکړو اول ضرب ته چې په ځمکه باندې وهه هغې نه وروسته مکمل مخ چې مسح که حتی کې چې بهاري شریعت لیکلي چې کومې دغه روزې دي دغه باندې چې ګوته وهه دا ځینې چې دی وګوره د دې خیال هم وساته او کوم چې دغه بریتان دی خیال هم وساته مکمل مخ چې دی دا مسح کول دا فرض دي. او دویم نمبر چې کوم فرض دی لاسونو طریقه دا چې کله ضرب وهلو نو دغه لاس چې کومې دغه 3 ګوتې داسې راواخله او دلته یې راوړه او دلته چې لاس راتاو کا او دغه سنګل کې کېده او دلته یوباسه، یعنی مکمل لاس یې مسح کول سره د سنګلو دا په تیمم کې فرض دي. بیا دغه لاس چې کوم دی په دغه طریقه باندې مسح کا چې دلته به واپس داسې شي نو دا تیمم طریقه و. انشاءالله العزیز چې وخت ملاو شي او موقع ملاو شي زه به پریکټیکل تیمم طریقه زه تاسو ته په ویډیو کې بیان کوم. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.